د دې څه چې کله وروسته راتېرېږي بیا یو ځای باندې را رسېږي، په هغې کې یو نهر دی، هغه نهر د وینو ډک دی او په هغې وینو کې داسې جوش دی، دومره ګرمایي ده چې هغې ایشېږي او په هغې کې یو څه کسان لڅ دي غوټه سوي دي او هغه داسې بدې اخیستې دي لکه دریاب چې سړی اخیستی. په ډېر مشکل باندې د دریاب د دې نهر ژۍ ته ځان راورسوي، لیکن د دې نهر پر ژۍ باندې ملایکې ولاړې دي، د هغې په لاس کې دا لوی لوی کاڼې د ګرزونو په شکل دي چې کله دی دې نهر ته راژوندي سي هغه په دې خوله کې په ګرز باندې ووایي برته په دې نهر باندې ګډ سي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د هولناک او د سخترین کیفیت ولیدی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام دستي د حضرت جبرائیل څخه پوښتنه کړي چې جبرائیل دا کم نصیبه انسانان دي؟ حضرت جبرائیل ورته وایي د الله رسوله دا ستا د امت سود خواره دي چې کم خلک په دنیا کې سود خوري، یا د هغې ټوله زندگی سود ده، یا هغې په دنیا کې د دنیا په معاملاتو کې د سود سزا نه ګوري، یا هغې په خپل بیع او تجارت کې د سود ترتیبات خپلوي او د سود سره احتیاط نه کوي او دا پوښتنه لا نه کوي چې زما په دې معامله کې خو به سود راځي او که نه راځي. نو دا زموږ په دین کې بدترین عمل او د قیامت میدان کې الله تعالی د انسانیت ته بدترین سزا ورکوي او الله تعالی د ډیرو ګناو متعلق دومره سنگین او دومره دروند انداز نه د اختیار کړی لکه د سود متعلق چې د سود متعلق الله تعالی وایي فأذنوا بحرب من الله، سودخورو ته وایي د الله تعالی ستاسو سره اعلان جنگ دی، تاسو د الله تعالی مقابلې ته ملا تړلې ده او تاسو د الله تعالی په مقابله کې درېدلي یاست او تاسو د الله تعالی سره ضد لرئ او تاسو د الله تعالی سره معرکه او معارضه کې ولاړ یاست. نو سودخواران د الله تعالی د جنگ په مقابل کې ولاړ دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی ان الربا 70 جزءا، سود 80 درجې لري، وادناها ان ينكح امه فی الاسلام، ادنا درجه دا د لکه یو سړی چې د مور سره زنا کوي په حالت د اسلام کې، یو سړی د خپل مور سره مسلمان دی زنا کوي، د هغې به لمونځ په کوم شکل باندې، د هغې به روژه په کوم شکل، د هغې به هغه عبادات په کوم شکل، د هغې به د دین سره تعلق در کومه حده پورې چې سړی ټول سهار و ماښام د خپلې مور سره زنا کوي او 80 درجې دي، په دې کې در ټولو کمه درجه پیغمبر علیه السلام وایي دغه ده. نو دا سود خواره دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بل حدیث کې وایي د سود یوه درجه، یو دراهم چې سړی وخوري سودخور، که 10 واره زنا وکړي الله تعالی دومره بدترینه سزا نه ورکوي لکه یو دراهم چې د سود د پیسو د سړي کور ته راسي او د سود یو دراهم استعمال کی او د قیامت په میدان کې چې څومره انسانیت د الله تعالی په حضور کې د الله مخ ته درېږي، نو ټوله انسانیت کې د ولاړې تواني، لیکن سودخور هلته د الله تعالی په حضور کې نسي درېدلی، گزار سي بیا راپورته سي، گزار سي بیا راپورته سي، گزار سي بیا راپورته سي او هلته سودخور د الله تعالی په حضور کې په ډېر سخترین عذاب کې مبتلا وي.